هغه خماربازان دی واوري چې خمارونه کوي، هغه علکبازان دی واوري چې خپلې پیسې په هلکانو لګوي، هغه کسان دی واوري د خدای په لعنت کې پټ شي چې کومې خپلې پیسې په زنا او په دغه شیانو باندې لګوي. واو دا غریب واړه دا د مرګه بچاو کوي. دا اوس په افغانستان کې دا پېښه شوې. پلار دې تللی دی پاکستان ته مزدوري کوي، یو مشر بچی یې عمر سره بیولي، پاته د شا له خوا 5 اولاده دي صغیران ماشومان، یوه یې کور ولاده د باندې یو چا دا مشتي پوڅکي ورته وایي یا خمیرې ورته وایي، دا یو چا ورکړی دي چې دا واخې ماښام یې پاخه کړي. د غربت او د مسکنیه چې نه په کور کې غوړې وه نه ډوډۍ وه هېڅ هم نه وه. دا زموږ د وطن باشندګان دي. واورې هغه تجارانو چې هغوی پیسې پر معمولي شیانو سره غورځي، هغه خماربازان دی واوري چې خمارونه کوي، هغه علکبازان دی واوري چې خپلې پیسې په هلکانو لګوي، هغه کسان دی واوري د خدای په لعنت کې پټ شي چې کومې خپلې پیسې په زنا او په دغه شیانو باندې لګوي. واو دا غریب واړه دا د مرګه بچاو کوي، دا دې ژوند وژغوري. دا الله رسول وایي، قرآن وایي که چا یو نفس وژغوري فکأنما احیا الناس جمیعا، که چا ټول انسانیت چې وژغوري د مرګ دا رقم دی. دا 5 کسان د لوږې راځي، دغه پوڅکیان په بخار کې اچوي پخوي، کله چې خوري ځای پر ځای 5 ماشومان مړه کېږي. زهرېدن شی دی کنه د لوږې کنه. پلار راځي کور ته ګوري، کور یې د ماشومان نه خالي دی، ښځه د کوما په حالت کې په اسپتال کې پرته ده، د ماشوم چوټې راواخیستې په خپل سترګو او په خولې باندې کښېنسته. هغه سړی ورته ویل چوټې ما ته راکړه، وایي ما ویلي دي که زما بچي چوټو ته چا لاس واړوي زه به یې لاس غوټ ورته یم. زموږ د ملک حالات دي که نه، پر څه شي اختلافات سره کوئ؟ ولې نه سره متحد کېږئ؟ ولې خپل مقصد اخیستی یاست؟ د خدای روی ومنئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارکه لنګوټه ومنئ. بس که دا وطن آباد کړي بله د دې د بربادۍ کوشش مه کوئ. دې کې خلک ولاړه تباه شوه، زموږ ماشومان تباه او برباد شوه، زموږ بندې تباه او برباد شوې، زموږ ځوانانې خوندې تباه او برباد شوې. د خدای لپاره تر کوم یې کوئ؟ تر څو یې کوئ؟ دا 40 کاله نه ته عبرت نه واخیستو. مه کوئ مسلمانانو، یا افغانانو لاس سره ورکړئ، خپل په ملک کې مال وشندئ، په خپل ملک کې مال مصرف کړه، په خپل ملک کې مستحقین ستا هغوی ته ورکړه. الله به تا هم آباد کړي، دی به هم الله به ځان لپاره یو موټر په 2 میاشتې کې بدلوي په 6 لک روپۍ اخی نه دی عایب، مبارک دي سه په 50 لک روپۍ واخه. د همسایه حال خو دې هم واخه کنه. ته پر ودو باندې 100 روپۍ به خرڅې، ته چې د حج راسې 100 روپۍ مصرفوې، تا یوازې په سالون کې 100 روپۍ مصرف کړې. زه نه وایم چې مې مصرف یې کړه، د غریب حال هم واخله کنه، د وطن حال هم واخله. زما دې په ذات د خدای قسم وي، دلته زموږ په دې عمل کې موږ داسې غیرتمنې خوندې لرو چې هغه ځان د لوږې بېسده کوي خو چا ته لاس نه نیسي، د کور نه راوځي، خپل تور پیکی په چا باندې نه ویني. تا غیرت یې الله پاک تباه کړي، ستا غیرت یې الله وشرموي چې ستا خور دومره غیرتمنه ده، ځان اور ته اچي، ځان لوږې ته اچي، ځان مرګ ته اچي، لیکن تا غیرت دا تقاضا کوي ته د لوږې ځان هغه ځان اور ته اچي، ته یو پوښتنه نه ورباندې یو پارسل وړه نه وراسته. مه کوئ مؤمنانو، د خدای دپاره ته هم د همدردۍ دپاره ته څومره اتحاد او اتفاق چې مې اوله ورځ پر کرکټ وکړې، د غومره اتفاق نه د دې نیمه په خپل آپس کې په ورورګرۍ او خط باندې وکړي. خبره خلاص. دلته موږ پر قومیت تقسیم شوي، دلته موږ پر ځای تقسیم شوي، زه پلانکی زه یم ته پلانکی زه پر تا یوه پښه لوړی یم. د الله قرآن څه وایي؟ قرآن ته خو تاسو وګورئ، یو قوم پر بل قوم باندې فضیلت نه لري، تور پر سپین فضیلت نه لري، عرب په عجم فضیلت نه لري. الله وایي په تاسو کې افضل هغه دی چې هغه متقي وي، زړونه یې پاک وي د خباثت څخه، زړونه یې پاک وي د شرک څخه، زړونه یې پاک وي د مسلمان سره د غدر او دوکې څخه، زړونه پاک وي. دغه الله ته درګورو غوره دی، قومیت باندې نه کېږي. دغه مردار او بدبوی ناره د خولې نه وباسي. ته زموږ په کور کې یو همسایه پروت یو بل قوم والا سړی، په ته څوک یې زه څوک یم؟ د یوه اسلام لاندې، د یوه قرآن لاندې، یوم نبي دی، یوم رب دی، یوم کعبه ده، یوم دین دی، یوم اسلام دی، یوم قرآن دی، نور نه څه پاته دی. پر چشمې سره بې شي زه دې ورور نه یم که نه؟ ته مې ورور نه یې، زما او ستا رب یو دی، زما او ستا نبي یو دی، زما او ستا قرآن یو دی، زما او ستا دین یو دی، مسجد مې یو دی، قبله مې یوه ده، مرګ و جنازه مې یوه ده. افتراق جلاوالې په تش کې راولې. دا د خباثت او د حماقت ناره د غلې څه وباسي، د خدای روی وباسي. دا د یهودو او د نصاراو غټ چال دی. نن سبا خلک پر ځایځي او پر قومیت او پر دې سره تقسیموي. مه کوئ د خدای لپاره. دلته که تاجک دی زما ورور دی، دلته که ازاره او ازبک دی زما ورور دی، دلته که پښتون دی که اوتک دی که اسکزی دی که نورزی دی که هر قوم والا دی، دا زموږ ټول سره ورونه دی. یو اسلام درته ترلان یو د ځان لپاره ظالم دشمن وبوله چې هغه ستا د یهودو د نصاراو ملګري دي، هغه دې دشمن که بس
نو موږ ته ټول د یوې کلمې وروړی د یوه خدای بندګان